مونږ د څومره کلندر سره یا د تقویمونو سره مخ یو نن به په هغې باندې خبره کوو. یو کلندر دی عیسوي هجري قمري. دغه کلندر چې کوم دی دا مونږ د خپل مذهبي تهوارونو علاوه مونږ سره دریم چې کوم کلندر یا تقویم استعمالو نو هغه یا کارو نو هغه دی هجري شمسي. یو خو ما وایي چې کرمي کلندر چې په دغه باندې مونږ زمونږ خاص کر زمیندارونه په دې باندې خپل فصلونه کوي سن او د دغه 622 یعنی 622 عیسوي کې یا میلادي کې چې کله د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه نه مدینه منورې ته هجرت کړو هجري قمري دا غي 14 شوال دغه سه دغه چې کوم دی د هجري شمسي هغه هم 14 تاریخ نن چلیږي د حمل میشته او دغه سه د دې میشت د دې کال د بکرمی کال چې کوم دی د دې هم نن 14. السلام علیکم، زه فضل مومن او تاسو ګوره تاسو مومن ډیجیټل ټي وي. مونږ سره نن ټاپک چې دی دا په کلندر باندې دی، په تقویم باندې ان مونږ د څومره کلندر سره یا د تقویمونو سره مخ یو نن به په هغې باندې خبره کوو. یو کلندر دی عیسوي چې کوم باندې مونږ خپل حسابونه کتابونه دا هر څه مونږ په عیسوي سره کوو، کوم چې جنوري، فروری، مارچ، اپریل، مای، جون، جولای، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر دغه میاشتې پکې دي. مونږ بل یو کلندر استعمالو چې په هغې ته هجري قمري وایي. هجري قمري دغه کلندر چې کوم دی دا مونږ د خپل مذهبي تهوارونو لپاره استعمالو، لکه روژه، اختر، حج، نور چې کوم زمونږ مذهبي رسومات دي نو هغه مونږ په هجري قمري باندې استعمالو. بل د دې نه علاوه مونږ سره دریم چې کوم کلندر یا تقویم استعمالو نو هغه یا کارو نو هغه دی هجري شمسي. یو خو ما وایي چې هجري قمري چې د میاشتې سره د هغې حساب دی. میاشت ښکاره شوه نو سپوږمۍ ښکاره شوه، میاشت شروع شوه نو د هغې خو د میاشت سره ټول دارومدار دی په میاشت باندې. بل کلندر مونږ سره دی هجري شمسي. هجري شمسي چې دغه کلندر زمونږ په افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان، ترکی، روس وغیره زمونږ دا کلندر په دغه ممالکو کې استعمالیږي او د هغوی ټول حساب کتاب دغه کلندر سره تړلی دی هجري شمسي. بل مونږ سره څلورم کلندر دی بکرمي کلندر چې په دغه باندې مونږ زمونږ خاص کر زمیندارونه په دې باندې خپل فصلونه کوي ریبي او د دغه په حساب سره هغې دغه بکرمي کلندر چې په 8 شواروزو یا په 8 پارونو باندې تقسیم دی، لکه د هغوی دا میاشتې چې کومې دي عیساکي، بیساک او جیټ او اړ او چیت او دغه پګڼو په دغه باندې خبرې وکړو. خو ټول نه اول زه راځم مونږ چې اول ذکر وکړو د عیسوي او یا بیا په عیسوي پسې قمري. د قمري کلندر میاشتې چې کومې دي نو هغه تاسو ته پته ده چې په هغې کې د هغې ړومبی میاشت چې ده نو هغه د محرم الحرام دا کومې میاشتې چې دي نو دا د اسلام نه مخکې هم دا میاشتې وې، چونکې د اسلام نه مخکې مشرکانو دور چې کوم عموم په دا میاشتې دا نمونه دا استعمالو. خو بیا چې کله د حضرت عمر په دور کې هغوی چې کله د دې کلندر د دې تقویم کله هغه کو آغاز وکړو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت نه
واپس حضرت عمر آغا د هجرت ورځ ته انې په 622 عیسوي کې 622 عیسوي کې دا د دې کلندر آغاز وشو د دې هجری قمری انې چې په سن 622 یعنی 622 عیسوي کې یا میلادي کې چې کله د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه نه مدینه منورې ته هجرت کړو نو د دغه ورځ نه د دغه تاریخ نه د دغه کال نه د هجری قمری د دې کال آغاز دغه ځینو شو او لومبیا میاشت د محرم نو دغه سي لومبیا میاشت محرم بیا ورپسې په محرم پسې سفر او بیا په سفر پسې ربیع الاول به ربیع الاول ربیع الثانی بیا ورپسې جماد الاول جماد الثانی او دغه سي رجب او رجب پسې شعبان او شعبان پسې بیا رمضان پسې شوال په شوال پسې ذوالقعده او په ذوالقعده پسې ذوالحجه دا 12 میاشتې په دې کې دي او په دې کې مونږه د پښتو خپل نامې مونږه دی لور کړی لکه د محرم چې کوم دی زمونږ په کورونو کې د امامانو مې شوي سفر ته د سفر میاشت یا د ګلشکر میاشت دغه سي د ربیع الاول لومبیا خور دویمه خور دریمه خور څلورمه خور زبرګه میاشت وغیرہ وغیرہ داسې بیا د اختر د روزې میاشت د اختر میاشت او دا مختلف زمون زنانه په کورونو کې دته دغه نمونه اخلي دغه سي د سره سم یو بل کلندر چې کوم مونږه هجری شمسي اوس هجری شمسي ان د هجری قمری دا کال چې کوم دی دا 1447 ختم کال د هجری قمری روان دی او نن د شوال 14 تاریخ دی او دغه سي د هجری شمسي چې داغه هم آغاز دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه نشو د هجرت نشو دغه کم کال چلیږي غالبا 1405 او 15 دغه د هجری شمسي دا کال چلیږي او نن داغه هم دغه د میاشتې چې کوم دی د حمل چې کوم میاشته لومبه کوم پښتو کې چې ورته زمون بره پښتونخوا د اوري مې شوي ان د حمل دغه چې کوم دی دغه هم نن 14 تاریخ ته د حمل د میاشتې او کال 1415 اوس تاسو وګورئ چې د دې دا کالم د دغه آغاز شوی دی د هجرت نه 2522 عیسوي کې 922 عیسوي کې د دې آغاز هم شوی دی او د هجری قمری دغه آغاز هم دغه هجرت نه شوی دی په 922 عیسوي کې انې د دې دواړو کالونو د شمسي او د قمری دا آغاز هم په دغه کې شوی دی یو شانتي شوی دی د هجرت نه شوی دی بیا تاسو وګورئ چې د هجری قمری 1447 دا کال دی 1447 دغه کال چلیږي او د هجری شمسي چې کوم دی نو دا 1405 یعنی 1415 کال چلیږي اوس تاسو وګورئ چې په دې کې دا دومره فرق ولې راغو انې د دواړو د دې کالونو شروع یو شانتي دی آغاز یو شانتي شوی دی فرق پکې څومره راغو تقریبا په دې کې 200 کاله فرق راغو دا 200 کاله فرق دا ولې راغو نو د دې وجه دا چې دا هجری شمسي دا کال چې کوم دی دا خود نور سره د تعلق ته څنګه چې د عیسوي کال نور سره دی او په خپل میاشتې دي څنګه چې جنوري فروری مارچ اپریل باندې څه کمې زیته په کې ناراضي بس خپل تاریخونه دي چې دا د 31 سوره د 30 سوره دغه سي دغه د میاشت کال چې کوم دی د هجری شمسي چې د میاشتې هم نور سره دي نو په دې کې هم څه کمې زیته ناراضي دغه کلندر دا لومبه چې کومه شپږ میاشتې دي د هجری شمسي لکه د دې لومبه میاشت حمل سور دی جوزا سرطان دی اسد دی سنبل میزان عقرب
قوس جدي دا دولس میاشتې چې کومې دي دا د دې کې په افغانستان کې د دې کې د پښتو ځان له نومونه دي لکه د اوري میاشت او د غوي میاشت او د مختلف دغه سي لکه د اسد د زمري میاشت سنبله د وږي میاشت میزان د تلې میاشت اقرب د لړم میاشت مختلف دا پښتو کې نامې دي خو چون کې دا چې دلته ما سره کومې نامې دي نو دا د فارسی یا د دري ژبې دي نو چون کې د دې دواړو د هجري قمري او هجري شمسي ترمنځ 200 کال پر په دې 1400 کال کې راغو ان دا هجري قمري دا خو میاشت سره ده سپوږمۍ سره سپوږمۍ ښکاره شو د میاشتې آغاز وشو نو د هر کال دغه او د دې هجري شمسي یا د عیسوي د دې ترمنځ 10 ورځې یا 11 ورځې هر کال فرق راځي نو د دې هر کال د 10 ورځې کوم فرق راځي په دې 1400 کال کې د دې دا فرق چې کوم دی 200 کال ته ورسېدو ما په خیال چې تاسو به د دې هجري شمسي او هجري قمري په دې فرق یا په دې تفصیل به تاسو پوه شوي راځم بکرمي لا ښه په بکرمي باندې خبره کوو بکرمي کلندر د دې آغاز کله شوی دی او چا کړی دی نو دا بکرمي کلندر بکرمجیت دا په هندوستان کې د یو ریاست راجاو چې هغوی د دې کلندر ابتدا کړی دا د دې تقویم دا هغوی جوړ کړی دی او دا کله جوړ دی دا د عیسوي نه یعنې د عیسی علیه السلام نه 57 سال بیفور 57 کاله وړاندې د عیسی علیه السلام نه د دې کلندر آغاز شوی دی او د دې مونږ دغه 57 یا 59 دا کالونه موجوده 2026 سره ان 2026 سره چې اوس کوم عیسوي کال چلیږي دې سره دا موږ وتړو نو دا به جوړ شي 2083 ان 2083 نو د بکرمي کلندر د دې خو هر چاته ان دا پته خو هر چاته وی چې دا کومه میش چلیږي لکه مثلا دا بیساکھی دا یا جیټ ته یا هړ دے ساون دے بادرو دا اسو دے کتک ته مگر دے پو دا ما دا پګړ دے چیتر دے هر چاته د میاشتو پته په دې میاشتو کې د ته پته چې په دې کې بارانونه کیږي په دې کې فصلونه کرلی شي په دې کې ریبلی شي دا ټول زموږ زمیندارونو ته معلومي دي دا میاشته خو د دې کال ډېر کم خلکو ته معلومي چې کال کم چلیږي نو د دې کال چې کم دی تاسو که کلم د دې کال حساب کوئ نو تاسو به د عیسوي کال سره 57 سال ان 50 کاله دا اضافي جمع کوئ نو بیا به نه دا کال روزي لکه څنګه چې د اوس 2026 سره 2026 سره 50 جمع کا نو 2083 ان 2083 کال 2083 کال دا د بکرمي دغه دا کال اوس د وخت کې چلیږي او تاریخ سویم دی نن تاریخ چې کوم دی د دې هم نن 14 تاریخ دی لکه څنګه چې د قمري هجري قمري دا غي 14 شوال دی دغه سه دغه چې کوم دی د هجري شمسي هغه هم 14 تاریخ نن چلیږي د حمل میشته او دغه سه د دې میشت د دې کال د بکرمي کال چې کوم دی د دې هم نن 14 تاریخ دی د دې نه د بیساکه 14 تاریخ دی نو دا اوس شاید چې اتفاقا دا درې واړه کلندرو دا تاریخ چې کوم دی دا یو دی ان نن د بکرمي کلندر د حساب 14 بیساکي دا د هجري شمسي د حمل د میشته 14 هغه 14 تاریخ دی د عمل 14 دی دغه سه د قمري کوم چې د هجري قمري میاشته دا هم 14 تاریخ دی 14 شوال دی نو چونکې دا د هجري قمري دا خو کله چې میش کار شي سپوږمۍ کار شي میش بدل شي نو د دې تاریخونو کې فرق راځي کمې زیاتې راځي خو د شمسي دا کلندر چې د شمسي دا تاریخونه چې کوم دي په دې کې فرق نه راځي د هجري شمسي کم چې دی د دې د شپږ میاشتې چې دی دا یو دیرش باقی شپږ میاشتې چې کومې دي نو دا په دې کې 15 میاشتې چې دی دا د 13 دی اخیری 12مه میاشت کومه نو دا د
کومه چې دغه میاشت دا د سمیشته دا اخیری میاشت کومه په دې کې دا د هوت دا هوت د دې میاشت کومه نو دا کله د 29 د یو کم 13 ورځ وي خو لکه څنګه چې زمونږ د عیسوي په حساب سره هر 4 کاله پس یو د فروری د میاشت کومه دا د 29 وي نو نور دا صدرې کال چې کومي د 28 وي دغه سي د کې د اخیری میاشت کومه دا 4 کاله د 4م کال د لیب کالی نو دا د 30 وي غني دا اسه د 29 ان د یو کم 150 دا چلیږي نو دا په دې کلندر باندې نورم ډېر خبرې کیږي خو به چون کې دا ویډیو زموږ ډېر وګړي او په دې ټاپک باندې بیا مونږ راځو بل ویډیو به جوړو که تاسو په دې کې څه کوېسچنې څه پوښتنې څه تاسو نو هغه تاسو په کامنټس کې کولای شئ او یا ماته میسج کولای شئ ماته واتس اپ کولای شئ چې په هغه باندې بیا خبرې وکړو او زه هیله لرم چې دا زما دا ویډیو دا تاسو خوښ شوي که تاسو خوښ شوي تاسو نور خپل ملګرو سره هم شیر کړئ او کدا ویډیو مو خوښ شوي نو زموږ دغه چینل چې په مومنت ټي وي دا تاسو سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ ډیره مننه الله پامان